ننګرهار زندانونو چارو سمون ریاست کې د ولی مولوي صاحب تر سرلیک لاندې د والیبال سیالۍ وتلولي د مولوي سهیل لوبډلې وګټله. د ننګرهار زندانونو چارو سمون رئیس وایي دغه سیالیو کې د شپږ ولایتونو او ننګرهار مرکز په ګډون بېلابېل ولسوالیو لوبډلو برخه اخیستې وه چې یوه میاشت یې دوام وکړ. هدف دغه ټورنمنټ نه دغه والیبال ټورنمنټ نه هغه یوازې د بندیانو لپاره تفریح او د بندیانو له نورو لارو چارو یا له تشویشونو نه راګرځول وو چې په دغسې ټورنمنټونو او دغسې ورزشي برنامو سره بندیانو لپاره تفریح هم کیږي او بل له بېځایه سوچونو فکرونو نه هم راګرځي. په دغه لوبو کې یو تن لوبغاړی دا ډول سیالۍ د زندانیانو د ذهني سکون او تفریح لپاره مهمې بولي او په دوام یې ټینګار کوي. دا غوښتنه لرو چې د زندانیانو دپاره دغسې ټورنمنټونه په لاره واچوي او په آینده کې ځوانان او زندانیان د نشو د تماشو د هر څه نه پیژغورل کېږي، نو دغسې د ذهني ارامتیا دپاره د ټورنمنټونه د زندانیانو دپاره په لاره واچوي. یو بل لوبغاړی بیا له مسؤلینو غواړي چې راتلونکي هم زندانیانو ته بېلابېل ورزشي سیالۍ برابرې کړي. تورنمنټ چې دی اخري فاینل ته رسېدلی دی او موږ د مابس په نامه والیبال کوو او انشاءالله ښه ننداره به دې خلکو ته وړاندې کړو. زمونږ د مابس د رئیس نه او نورو همدغسې چارواکو نه دا غوښتنه ده چې آینده دپاره دغسې تورنمنټونه په لاره واچوي، که هغه د کرکټي که د والیبالي د فوټبالي. د یادونې وړ ده چې د دغو سیالیو پایلوبې ته د مولوي سهیل او شګې لوبډلې لار پیدا کړې وه چې د مولوي سهیل لوبډلې 3-0 پر وړاندې شګې لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره د دغه سیالیو اتلولي په خپل نوم کړه.